تازه خبر پاکستانی طالبانو روان کال کې پر پاکستانی عسکرو د بریدونو او تلفاتو شمیرې اعلان کړي. بلخوا د پاکستانی استخباراتو غټه دسیسه دروغ ثابته کړه. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تحریک طالبان پاکستان پر پاکستانی پوځ د بریدونو کلنی راپور خپور کړ. راپور کې پر پاکستانی ادارو د شوي بریدونو د پوځ او پاکستانی ادارو د هلاکتونو شمیر ښودل شوی دی. ټي ټي پي وايي 2023 کال کې 980 پاکستانی سرتیري وژلي. د پاکستان حکومت ضد جنګېدونکی تحریک ټي ټي پي وايي په 2023 کال کې پاکستان کې 880 بریدونه کړي دي. یا د ډلې رسنیو ته په رالېږل شوې خبرپاڼه کې ویلي چې په دغو بریدونو کې 980 سرتیري وژلي، 1214 ټپیان کړي او 23 نورې ژوندي نیولي دي. خبرپاڼه کې دا هم راغلي چې په یاده موده کې بېلابېل ډوله پوځي مهمات او وسلې هم لاسته ورغلي دي. بلخوا تېره ورځ د پاکستان استخباراتي ادارو اړوند رسنیو خبر خپور کړ چې د تحریک طالبان پاکستان مهم قومندان حافظ ګل بهادر افغانستان کې په یو هدفي برید کې وژلی دی. خو نن د ټي ټي پي د حافظ ګل بهادر د مرګ خبر رد کړ. د ټي ټي پي یو لوړ رتبه مسؤل خبریال وی پاڼې ته د پاکستان هغه اداره رد کړه چې ویلي و دوی په خوست کې حافظ ګل بهادر وژلی. یا تحریک په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی افغانستان کې هیڅ ډول شتون او فعالیت نه لري او نه هم د دوی نامتو قومندان افغانستان کې وژل شوی. یا د دې وی چې حافظ ګل بهادر پاکستان پوځ ته تر ټولو خطرناک قومندان بلل کیږي او څو ځله نور هم د هغه د وژنې اړوند ناسم خبر نه خپاره شوي و. هغه د ناټو امریکا خلاف جګړه کې د افغان طالبانو نږدې همکار او د سنګر ملګری هم پاتې شوی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.